أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې. الله دې وکړي چې ټول جوړ خوشحاله اوسئ. نن ورځې درس کې محاوره لرو چې دغه محاوره د دوه نفرو ترمنځ ده. یو نومیږي ژاک او بل نومیږي مغی. ژاک هلک دی او مغی نجلۍ ده. نو راځئ چې بسم الله کړو. دیالوگ 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 محاوره. Jacques et Marie. Jacques et Marie. Jacques او Marie. چې جاک یو هلک دی او مغی یو نجلۍ ده. ژاک مغی ته څه وایي؟ Bonsoir مغی. ماښام دې په خیر مغی. Bonsoir Bonsoir Marie. ماښام دې په خیر مغی. مغی ورته بېرته په جواب کې څه وایي؟ Ah, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? مغی ورته په جواب کې ستا نوم څه دی؟ ستا نوم څه دی؟ ژاک ورته بېرته په جواب کې Moi, je m'appelle Jacques. Moi, je m'appelle Jacques. Moi, je m'appelle Jacques. زما نوم ژاک دی. زما نوم ژاک دی. مغی ورته بېرته څه وایي؟ Ah, oui, quoi de neuf, Jack? Ah oui, quoi de neuf, Jack? Ah هو، څه خبرې دي ژاک؟ نو ژاک ورته بېرته په جواب کې څه وایي؟ Pas grand chose. Pas grand chose. Alors, au revoir, à demain. Pas grand chose یعنی څه خاص نشته، موږ تاسو یو زړه په زړه ده. Alors, non. Au revoir د الله په امان یا په مخامخه. À demain à demain سبا به وګورو. مغی ورته بېرته په څه وایي جواب کې؟ À la prochaine. À la prochaine, Jack. À la prochaine, Jack. په راتلونکي وخت کې به سره وګورو ژاک. نو دغه زموږ د نن ورځې محاوره ورونو. الله دې وکړي چې خوښ شوي وي. زموږ دغه پیج سره هم لایک کړئ او هم یې نور ملګرو سره شریک کړئ. په الله مو سپارم، هر چیرې چې اوسئ ښاد او اباد اوسئ. د الله په امان.